او ډیر اهم سوال دی د زکات په باره کې چې انسان سره نصاب وي پیسو کې، یعنې دومره پیسې ورسره وي چې هغه نصاب ته رسي، نو به دي چې کال تیر شي دی به زکات ورکوي. خو که چېرته د کال په منځ کې د سرو زرو یا د سپینو زرو قیمت زیات شي نو بیا خو نصاب کم شو، هغه نصاب ته پیسې ونه رسېدي کم کې چې زکات ورکول دي، نو دی به اوس دا کال حسابول پوره کوي که نه دغه ځي کې هغه حساب ختم شو، اوس بیا انتظار کوي چې نصاب پوره شي. جواب د دې مسلې اول خو دا یاد ساتل پکار دي چې کله هم مال نصاب ته ورسي، ستا سره نقدي پیسې دي هغه نصاب ته ورسي، نو بیا به په دې باندې کال تېرېږي د نصاب، او چې پوره کال کې دا نصاب تا سره پوره وي. اوس د نصاب باندې زیاتېږي هغه څه خبره نه ده، خو چې نصاب تا سره وي نو ته به د هغې نه پیسې ورکوې، هغې نه به زکات ورکوې. نصاب چې په سپینو زرو کې دا تفصیل موږ ذکر کړی، هغې له بیا نه ځو. 595 ګرامه د سپینو زرو، 595 ګرام دا نصاب په سپینو زرو کې وي، او په سرو زرو کې 85 ګرامه چې هغه د 7 تولو خواوشا کې جوړیږي. خاطر به پکې ګوري چې د غریب دپاره کم فایده مند دی او حالاتو ته به ګوري. کله انسان نصاب په سپینو زرو حسابوي او کله په سرو زرو. د دې ما خپل ځای کې تفصیل ذکر کړی. اوس یو انسان د مثال در کوم هسې هغه خپل نصاب حساب کړی دی په سپینو زرو باندې. سپینو زرو باندې اکثر علما وایي ولې؟ ځکه چې سپینو زرو کې نصاب کم دی نو د غریب پکې فایده ده. سپین زر ارزان دي که نه، سره زر ګران دي، نو د سپینو زرو دا نصاب انسان سره زر برابرېږي، نو په دې کې د غریب فایده ده، غریب ته به زکات میلاوي. اوس یو سړی دی د هغه سره نصاب دی د سپینو زرو برابر، صحیح شو؟ او موږ به دا وایو هسې مثال دپاره وایم چې ګرام په 20 روپۍ کزه په 20 ریاله شو، یو ګرام په 20 ریاله، او 595 ګرام 595 ګرامه چې په 20 کې نو تقریبا 11,900 ته جوړېږي، 11,900. اوس د دې کس سره دي موږ به وایو چې ده سره دي 14,000 روپۍ. نصاب ورسره شتي که نشتي؟ نصاب ورسره شتي، ځکه چې نصاب د 11,900 او د سره دي 14,000. د کال په منځ کې د سپینو زرو ریټ اوچت شو، نو ریټ اوچت شو موږ به وایو چې د 100 نه 13 شو، د 100 نه 13 شو، نو 595 چې ضرب کې به 13 شو کې نو تقریبا 19,000 ته جوړېږي، 19,000. نو اوس د سره نصاب شتي که نشتی؟ په دې کې ته شکي یې چې نصاب شتي که نشتی؟ نصاب ختم شو، نصاب د کال په منځ کې ختم شو، نو د هغه حساب هم ختم شو. اوس به دې انتظار کوي که چېرته بیا د ده سره نصاب برابر شو چې هغه 19,000 دی، نو دی به د هغه ځای نه بیا حساب شروع کوي د نوي کال. هغه زوړ حساب چې دی هغه لاړ ختم شو. ډېره اهمه مسله ده، ځکه چې د سرو زرو د سپینو زرو ریټ بدلیږي را بدلیږي. کله د انسان سره ګوره پیسې د نصاب ته نه رسي، هغه نصاب ته نه رسي، ریټ را کم شي، هغه د سره چې کمي هغه نصاب شي، بیا به د حساب شروع کوي. او کله ریټ زیات شي، چې ریټ زیات شو د ده سره چې کمې پیسې وي هغه نصاب و اوس نه دی. پوه نه شوی په دې مسله. ما خپل پوره کوشش وکړو، پوهېده نه پوهېده دا اوس ستاسو کار دی. نو دا مسله انسان ته راپېښېدی شي، او هغه مسله ده چې د هر چا سره تعلق ساتي، هر چا سره تعلق ساتي. داسې یو په دې امت کې یو خاص ټولګی نه دی چې د هغوی دپاره دا مسله ده، یا د عربو دپاره ده، یا صرف عجمو دپاره ده، د هر چا دپاره ده.
نصاب د کال په منځ کې کم شي نو څه به کېږي د څه د لاسه کم شو موږ به ټول تفصیل ذکر کو والله اعلم